نن د 1444 جمادی الثاني 22مه د یکشنبې ورځ په سلنګونو کې هوا لمر ده. مسافر وړونکي موټر دواړو خواوو او بار وړونکي موټر له جنوبه شمال ته د چاین او زنځیر په تړلو سره تګ راتګ کولی شي. همدارنګه د سلنګونو د ساتنې او څارنې پرسونل په هغو نقطو کې چې واوره او یخک دی د ریګ او نمک پاشۍ کار په چټکۍ سره کوي ترڅو ښه تګ راتګ ته زمینه برابره شي. د یادونې وړ ده چې تر دا مهاله د هیواد ټولې لویې لارې او سړکونه د ترافیکو پر مخ خلاص دي او د ټولګټو وزارت ولایتي ریاستونه له قراردادي شرکتونو سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې پر یخک او کنګل شویو برخو باندې د خاورې او مالګې په شیندلو سره او دغه رنګه د واورې په پاکولو کار کوي ترڅو درنو هیوادوالو ته د هوسا او خوندي تګ راتګ زمینه برابره کړي.